زموږ د کورنیو یوه ستونزه. موږ تل د الله تعالی حکم خپلو زامنو او لورګانو ته ورزده او معرفي کوو، خو په کار دا ده چې په خپله الله تعالی او د هغه صفات هم خپلو کورنیو ته معرفي کړو. څومره چې زموږ معبود راته محبوب سي، هومره به احکام په شوق سره اجرا کیږي چې زموږ په کورنیو کې د الله تعالی ذات او صفات په سمه معنا معرفي سي. بیا اړتیا نسته چې هر سهار مو زوی ته د سهار لمانځه په پار ستونی څیرې سي، هغه به خپله راویښ سي او په ډیر شوق سره به یې تر تاسو مخکې لمونځ کړی وي. موږ باید شیوې بدلې کړو او کیفیت ته هم پام وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په لومړی وختونو کې خلکو ته همدومره ویل چې ووایاست لا اله الا الله تر څو لاره ومومئ او خیر مو په برخه سي، چې محض یې لومړیتوبونه وپېژندل سي او بیا مراعات سي، هر څه به سم سي ان شاء الله.